بسم الله الرحمن الرحیم. راځو زموږ نن دویم کلاس دی. تیر ځلې راغلی و تېنه مو پېژندلي ول، یو څه مهم نکات مو تېنه پېژندلي ول. نن راځو نور تېنه پېژنو. नेटवर्क फंडामेंटल क्लास दे कंटेंट जदि प्रेजेंटेशन چې کوم یو دی موږ سره नेटवर्क ماډیول دی را سره ټایپس اف سرور دی नेटवर्क ډیوایس دی را سره لوړې नेटवर्क ماډیول چې موږ سره دی یو پیر ټو پیر دی یو موږ سره کلاینت سرور دی دا دوه ډول را سره دی ماډیول دی مطلب دوه ډول नेटवर्क را سره جوړل شي یو پیر ټو پیر جوړیدل شي یو را سره کلاینت او سرور را سره جوړ شي چې پیر ټو پیر څه ته ویل کیږي وای اټ از ا ټایپ اف नेटवर्क ویئر کمپیوټر ار کنیکټډ ان ایوری کمپیوټر هاز اون رائټس دا هغه ډول नेटवर्क دی چې کوم کې کمپیوټر یو بل سره وصل وي او هر یو کمپیوټر پر ځان ته حقوق لري. one computer cannot make policies on the other computer. په دې کې یو کمپیوټر دومره طاقت نه لري چې په دې بل کمپیوټر باندې خپل خاصه پالیسیان ولګي چې مطلب ترې دا وکولای شي ترې دا ونه کولای شي. نو سرور از نیډډ او په دې کې سرور ته ضرورت نشته. اټ کنیکټ فیور کمپیوټر فرام 10 دا د لاسونه کم کمپیوټر نه سره کنیکټ کوي. کچېر زل تراشم فرض مثال دلته راغلو دا موږ سره یو زراغله دا موږ سره یو څه شو دا موږ سره یو کمپیوټر شو سیدا زرا زما د دې ځنا چې چیرته دلته موږ اوس کوم یو नेटवर्क جوړو دا موږ سره شو کنټرول سی او کنټرول وی سره اخلم راځم دا دلته ورته ما چې دا سره شو دا چې چیرته وصل کوم د دې سره صحیح شو چې چیرته دلته اوس پیر ټو پیر دی د دې کنیکشن پیر ټو پیر مطلب دا هم ځان ته خپل مطلب لکه استادي درجه یو استاد دوی دواړو مقام چې یو رقم دی دا اوس نشي کولای چې په دې باندې اډر وکي یا د باندې چیو کی پالیسی ولګي چې ترې فرض مثال په 2 بجو کې ونشي کولای چې ترې فیسبوک را سره اوپن کی دا دومره طاقت نه دالري چې په دې باندې پالیسی ولري نه دالري چې په دې باندې پالیسی ولګي نه سره دوی دومره طاقت دوی کې نشته مطلب دومره دوی ته نه ورکول شوی چې په یو بل باندې دلته چې شیر سره ولګوي کوم محدودیتونه یا پالیسیان را سره په ولګوي دا سره په پیر ټو پیر کې را سره نه کیږي سیدا او بیا د دینه برعکس چې بل کوم یو دی را سره او په دې کې موږ سره هیڅ سرور ته ضرورت نشته دی. سرور مطلب هغه کوي کمپیوټر دی چې هغه ته هیڅ سره ضرورت نشته. په دې کې کم کمپیوټر پیر ټو پیر کم کمپیوټر نه زیاتره پیسې مليږي. بل کلاینت سرور هیر وی هاف ټو مطلب دلته موږ دوه خبرې پکې لرو یو کلاینت دی یو سرور دی. کلاینت او چاته ویل کیږي وای ا پرسن اور یوزر دیٹ ریکویسټ سرور ټو ریسیو سمثینګ وای کلاینت هغه کس یا هغه څه دی چې سرور نه غوښتنه کوي ترڅو یو څه ترلاسه کړي. اټ از لایک ا سلیو دا لکه غلام پر رقم دی. اټس انډر پالیسیز او دا پالیسي لاندې دی مطلب دا پالیسي په باندې اپلای کیږي. بل سرور ته کیږي وای اټ از ا پاورفل کمپیوټر دا هغه کوي کمپیوټر دی چې پرووایډ سرویسز ټو کلاینټس چې کوم چې کوي پرووایډ کوي مطلب پرووایډ کوي برابروي چې برابروي سرویسز خدمات را سره برابروي چاته برابروي کلاینټ موږ ویل کړي چې د سرور غلام ته کلاینټ ورکی مطلب دا سرور چې څورته یې ماغه بکی لکه څنګه سرور ته ویل چې په 12 بجو څخه د 12 بجو په 15 منټ څخه خپل د ستا سیستم بند وي مطلب ته نشي کولای چې ته یو څه انټری وکي یا څه ولیکي زیاتره لکه دغه په ریاستونو کې یا په دې کوم ځینو کې چې وی کنه وای چې 12 نه اپر کچې ته اسنان مقرره کې به نشي رسولای ځکه چې الته موږ باندې پالیسی لګېلې نو الته دغه کوم کسان چې ناس هغه یوزرز دي سره کلاینټس دي سره او هغه کمپیوټر دلته یو غټ کمپیوټر دوی ته ایخې دی او هغه کوي کمپیوټر دی هغه دلته پالیسی په لګول چې په 12 بجې او 15 منټ دی ته ونشي کولای چې دیتا لاسرسي ولري ترڅو چې دا خبره ونه کی چې مطلب 12 بجې تر 40 منټ پورې ځه ته کولای شي بده کدا خبره ټوکړه بس شو دا به کار کولای شي کله ورته ترڅو نه کړی دا سره کار نشي کولای. نو دا موږ سره د کلاینت او سرور خبره ده. نو اټ مایټ بی وینډوز سرور اور لینکس سرور اپریټینګ سیستم دا کلاینت دا زما کمپیوټر خو عادي کمپیوټر دی د دې نوم زه کولای شم سرور جوړ کړم خو په دې کې بس وینډوز سرور انسټالو چې شي یا به وینډوز سرور انسټالو یا به لینکس سرور اپریټینګ سیستم په دې کې انسټالو ما تر څو سره دا یو سرور تنه جوړ شي. وای all computers are controlled from this computer نور دا پاتې کوم کمپیوټرونه چې ټول د دې سره بسنګ وي ټول د دې نه کنټرولېږي. لکه فرض مثال ته موږ سره دی علي دی سره هغه علي چې کوم یو دی زه غواړم چې دغه علي باندې محدودیت ولګم یا زه وایم چې زه مطلب دا لګ نه وخت راځي د دې کمپیوټر دی 9 بجې بعد د 9 بجې دا وکولای شي چې کمپیوټر ته نور لاسرسي ولري سیدا او بیرته ور باندې بند کړو بجې 4 بجې نه اخوته دا ورته داخل نشي سیدا نو مطلب ټول کمپیوټرونه ټول یوزرز د کوم ځای کنټرولېږي د سرور نه کنټرولېږي. اوس نو کلاینت سرور یو موږ سره پیر ټو پیر کلاینت سرور څه ویل کیږي وای one computer act as a server and provide services to the client. یو کمپیوټر د سرور په صفت باندې راسره داسې اکټینګ کوي او صفت مطلب سرور وی راسره او دا کلاینت ته خدمات وړاندې کوي. کنټرول اکسس ټو هارډویر and software and other resources هم دا کلاینت سرور دی کنه اوس ته وایم ګوره الته اوس رسمه مرخه control access to hardware and software and other resources and provide services to other network devices مطلب دا ټول د نیټورک ډیوایس ته و دا څه ته ویل کی ګورل عملی پیژنو. اوس فرض مثال زه فرض کوم چې دا موږ سره چې دا او ته خاطر کنټرول سی او کنټرول وی دا موږ سره اوس کمپیوټر دی کنه دی کنټرول سی او کنټرول وی زه د دې آیا زه کولای شم چې د ادي کمپیوټر نه سره یو سرور جوړ کما او جوړیږي سره په څه شرط په دې شرط چې دا سره څنګه شي کلاینت شي خو پالیسی به زه کوم فرض مثال دا موږ دومره کنټرول سی کنټرول وی دلته ما نور راوخسل یا زه راځم درس اخلم کنټرول سی کنټرول وی سره ما دا پیس کړ دلته ما نور راوخسل سیدا دا فرض مثال نور کمپیوټر نشو او دې ځنه راځم دا هم سلیکټ کوم کنټرول ایکس کوم او کنټرول وی یا کومه څه کې دلته وردا کوم. اوس ګور کلاینت
سرور وسته ویل کیږي کلاینټ سرور مطلب دا دی چې دې کې یو کمپیوټر د سرور په صفت باندې کار کوي او د دې کلاینټ څخه موږ سره خدمات وړاندې کوي نو دې ډول نتورک ته څه ویل کیږي کلاینټ سرور چې مطلب یو پکې را سره چیرې سرور دی او دا خدمات وړاندې کوي چاته وړاندې کوي کلاینټ ته وړاندې کوي نو کلاینټ څه ته ویل کیږي کلاینټ موږ ورته ویل کنه سرور غلامان وي کدي سرور ورته ویلي چې دا اول نفر چي دا باید 200 بجونه اخوته نور کار ونه شي کړی بد په پالیسی لګولې دا به 200 بجونه کمپیوټر به یې خوي البته به کله چې ورشي کنه خپل اکاونټ پر تور کې پر مثال تراغله کنه ته وګوره اوس دا دې مسله کوي زه تر ازم خپل نمبر ورکوم پر مثال هغه به راځي سی پاسورډ به ورکوي دلته ورته لیکي چې ته ریستریکټ شوی ته نشي کولای چې دې بجونه اخوته نور کارو کې ستا کار مطلب نه شروع کیږي تر 200 پورې هغه به ردی ځنه مخکې پکې نشي تللی ځکه چې پالیسی چا په لګولې پالیسی سرور په لګولې نو دلته کله چې مطلب داسې یو نتورک نو دې ته ویل کیږي کلاینټ سرور شو کلاینټ سرور مطلب چې په دې کې هم کلاینټ سره موجود دي او سرور هم سره موجود دي یو کمپیوټر سرور صفت لري او د کلاینټ ته څه کوي خدمات سره وړاندې کوي کلاینټ سرور کوم کوشش لکه د همدې ډول کمپیوټر به وي د سرور په توګه کار آفرین او خدا دوی کې وګوره دې کې شاید ادي وینډوز انسټال وي سرور وینډوز په دې کې سره انسټال وي سرور وینډوز موږ سره ګوره وینډوز یو اپریټینګ سیستم دی او اس اپریټینګ سیستم چې اپریټینګ سیستم موږ سره ډیر اپریټینګ سیستم هغه څه دي چې د کمپیوټر هارډویر او سافټویر سره په کار راولي مطلب د کمپیوټر روح دی که چیرته او اس اپریټینګ سیستم په کمپیوټر کې نه وي دا د خصي جوړ شوی سکرین دی خصي جوړي اس کار بل سره نه کوي سیدا مطلب رام هغه بیا به خبره چې مطلب لګي را لوټ کې او چې کله راورسي دا چې وسه په ګورم دا سره نه کوي چې اپریټینګ سیستم دونه دی سره وینډوز د اپریټینګ سیستم یو ډول دی لینکس د اپریټینګ سیستم یو ډول دی سی شو چې بیا موږ سره سرور اپریټینګ سیستم را سره بیل دی سرور او اس دا ادي خو چې زه وس پکې لګیم دا خو وینډوز اپریټینګ سرور وینډوز اپریټینګ سیستم کوم دی چې وینډوز خپل ځان ته سرور اپریټینګ سیستم دی وینډوز سرور ورته ویل کیږي لینکس ځان ته لري لینکس چې هغه ته لینکس سرور اپریټینګ سیستم ورته ویل کیږي صحیح شو دا چې ډېر کمپنی چې سرور اپریټینګ سیستم لري خو ګوره په دې کې ګوره د نشي کېدلی ښه دلته استاد ګوره چې پر مثال دا دی کنه دې کې د نشي کېدلی چې دا راشي دې کې وینډوز سرور را سره انسټال کې نشي کولای ځکه چې دلته یو شته مخکې نه کنه کولای شي خو سیده هغه ته بیا نور ظرفیت ورته دا کولای شي سره خو مطلب دلته اوس یو شته د نشي کېدلی چې دلته دام سرور وینډوز دا دې کې سرور انسټال دې کې ټولو کې سرور نشي کېدلی سره سیده په دې یو کې به سرور وینډوز وي چې ترڅو د نور کمپیوټرونه ته نه څنګه کې دوی ته پالیسیانه برابر کې پالیسیانه په اپلای کېږي نو کلاینټ او سرور ته کېږي server ډول نه دی سره standalone server دی ریکمان server دی بلیس standalone server where it's a single independent server installed inside a rack اصل کې څه کېږي هغه الماری غوندې نه ده هغه کې چې سرور یې کېږي دې ته ریک کېږي where it's a single independent server installed inside a rack دا مطلب یوازې یو سرور چې په دې ریک کې دی ته standalone server دی works as a standalone server دا مطلب خپل ځان باندې کار کوي مطلب each server has its own power cooling and storage but it can stand by itself like general desktop computer ګور دا سټینډالان سرور کوم سرور دی په دې ریک کې خو سیده ایخې دی په دې ریک کې د سټینډالان ته د پکای بیل خپل عمدي یو ته پکای ورته بیل لګېدلی دی بل ورسره چې کومې چارج ورته بیل راغلی دی سټوریج د دې حافظه بیل دا ځان ته بس دا په دې ریک کې دننه هم دا ځان ته ځانګړی دی ریک ماونټ سرور و اټس ا سنگل کمپیوټر سرور پلیسډ انسایډ ریک دا هم موږ سره په یو ریک کې سره څنګه شوی دی پلیس شوی دی بل بلیډ سرور Where blade server is a small server that وړوکی server دی that lives inside a bigger box and share power in cooling with other blade servers. blade servers کوم server دی هغه server ته کېږي چې په دې ریک کې سره ایښی دی خو د دوی ته داسې نه دی چې یو ته بیل پکې لګېدلی دی ټول هماغه ریک ته کرنټ ورکول شوی دی یا ریک خپل یو سټوریج دی هغه او ټول د هغې ځای سره کنټرولېږي بلیډ صحیح ده بل چې دی سره نیټورک ډیوایسز دی سره نیټورک کمپیوټر نیټورک از میډ اف 3 بیسک کمپوننټس کمپیوټر دغه نیټورک جوړیږي کنه د 3 اساساتو یا د 3 شانو څخه سره جوړیږي چې یو چیرې end devices بل media بل intermediary devices راځو ته نو اول end device پیژنو media پیژنو intermediary end device ته وکی د کارمندانو کلاینټ ته end device دی د کمپیوټر کې د end device وکی media څه ته وکی دا کیبل نو چې کوم کیبل په واسطه سره وسه دي ته media وکی intermediary device کوم ته وکی چې د کوم یو device په کیبل خو سیده کیبل راغلی او د کوم یو device په مطلب د دوی منځګړی دی چې هغه دوی کمیونیکیشن پاسبل کړي لکه switch router د intermediary device او دلته DP پیژنو end devices are those devices which are used by end users زیرا end device هغه device چې end user لخوا څخه استعماليږي او employees د کارمندان څخه to access network software او database مطلب د دې لپاره دا end device لخوا څخه استعماليږي چې یا network ته لاسرسي ولري یا software دی دا زیاتره ځینو کې خپل څخه software لري کنه د دې لپاره end device استعمالي دا کمپیوټر استعمالي سره چې software یا یو database ته لاسرسي ولري where through end devices user can send and receive data from network د end devices په واسطه باندې د users کولای شي چې ولېږي او ترلاسه کړي ډیټا رچا network کې ډیټا لګلی شي به ترلاسه کولای شي بلکې د کمپیوټر لیپټاپ ټابلیټ آی پی فونز ان موبایلز ار ایگزامپل اف اټ کمپیوټر چې کوم دی کمپیوټر تاسو وایي چې ان ډیوایس سره لیپټاپ ان ډیوایس دی ټابلیټ ان ډیوایس دی آی پی فون ان ډیوایس دی موبایل ان ډیوایس دی اوس ګوره اوس دا خو دې کنه سره دا اوس موږ سره یو end device دی او دلته چې هغه کس ورته ناست دی هغه ته end user ورته ویل کېږي end user ناست دی او چې کوي را سره
end device را سره کاری دا فرض مثال یو end user شو را سره صحیح ده end user شو دا end user دی او دا کوم device چې کاری دی دا end device کی چې end device آیا موبایل مثلا end device راتلی شي ټابلیټ کمپیوټر لیپټاپ دا ټول سره end device کې راتلی شي نو او دا end device کچې دا کمپیوټر نو دا کس دی وی کنه آیا دا کس کزان دی کمپیوټر نو آیا د نتورک دا ځان تر خریدل شي نشي داخله نو د end device په وسیله باندې دا کولی شي چې په دې سرور کې دلته یا ډیټابیس پروت یا یو سافټویر پروت یا نتورک سره نور تعامل یا خبرې چې کوي هغه باید دلته end device موجود اوسي چې کار ورسره وکړي صحیح ده بل د دې نه وروسته چې کوم یو کنه وای پارټس اف end device د end device ډولونه چې کوم یو دي لکه NIC کارت دی NIC کارت یا نتورک انټرفیس کارت NIC معنی نتورک انټرفیس کارت لین اډاپټر مو لین کارت مو وای اټ پروواید نتورک کمیونیکیشن ټو کمپیوټر NS دا موږ سره او د کمپیوټر ته کمیونیکیشن څنګه کوي نتورک کمیونیکیشن برابر وي ټو کمپیوټر NS دی ګوره دا NIC کارت چې کوم یو کنه کله چې مطلب ته یو انټرنیټ باندې دلته وصل کیږي دی کې دنه NIC دا الته چې پیژندل کیږي دا څنګه پیژندل دنه NIC خپل خاص کوډ لري هغه ته میک اډرس وایي کیږي سیده دا خپل اډرس لري سره هغه اډرس په واسطه باندې دا نتورک څنګه کیږي پیژني نو end device او دا end device څنګه end device کې دنه ما سره لومړی شی NIC نتورک انټرفیس کارت څه شو NIC نتورک انټرفیس کارت سره یا لین اډاپټر مرته ویل کیږي لین کارت مرته ویل کیږي دا دنه لري کی وای اټ پروواید نتورک کمیونیکیشن ټو کمپیوټر NS او اټ از ا سرکټ بورډ دا سرکټ بورډ دی دنه په مادر بورډ کې ټایپس اف NIC په څوډه دوه ډول یو وایر NIC چې مطلب دلته وایر په واسطه وصل شي دی کنه یو وایرلیس په دې کې وایرلیس هم ده کله چې مطلب موږ د کمپیوټر سره وصل کیږو یا د نتورک وصل کیږو نو وایرلیس کې وصل کیږو هغه وایرلیس لین اډاپټر سره استعمالي چې دې لپاره بیا خپل کمانډ هغه موږ تاسو په CMD کې بیا کتلی شي لین اډاپټر او د دې موږ سره شي هغه کمانډ دې موږ سره چې بیا پیښ کړو IP فون وای IP فون کو هغه فون دي کنه په سره ډېر چې په دې پونتونو کې یو بل سره په ارتباط نیول شي مطلب دا موږ سره بغیر د خاص نه کومه خرچه سره نه کوي او دوی ته ډیوایسونو او د دوی کنیکشن یې جوړ کړی وي یو ځل شي شو PoE او دا ډېر شان پرې کې استعمالي وای اټ از ا ټایپ اف phones دا هغه ډول فون which works on IP کوم چې IP باندې کار کوي خپل IP لري سره IP کار کوي IP phones uses IP technology IP technology it does not cost for calling to each other on it مطلب په دې باندې کوم خرچه نه راځي چې چیرته یو چاته په زنګ وهي زنګ وهلو باندې خرچه پرې نه راځي سیدا او دا موږ سره کنفیګر شوی جوړ شوی دی نو دا و زموږ نه د سلاید او دلته موږ تاسو اوس معلوم کو چې څنګه دا NIC وایر او وایرلیس NIC کتلی شو خبره دې د معلوماتو لپاره براشو دلته CMD بر اخلاص کو دلته ورته مچي IP config دا کمانډ سره تکلیو کا ګوره دې معلومات درته وځ درکې سیدا چې وایر او وایرلیس دلته سره کومه راخه دلته چې ترش IP ګوره ایترنت لان اډاپټر ایترنت در سره چې دا ډیفالت وی بای وایرلیس لان اډاپټر ګوره لان اډاپټر دا لري سره کنه ګوره میډیا سټیټ در سره کنیکشن وای دلته موږ سره کوي دا موږ لوکل ایریا د لوکل د لپاره در سره وایرلیس لان اډاپټر لوکل ایریا در سره شو ایترنت اډاپټر دا ویم ویر د لپاره ایترنت اډاپټر نو په دې ځکه هغه ایترنت اډاپټر چې کومه لري کنه وای فای ګوره ایترنت اډاپټر وای فای شو دا مطلب وی ایترنت دا وای فای د لپاره وای فای مطلب وایرلیس wireless NIC card چې موږ ښه دا موږ ګوره لوکل ایریا د IP version 4 دی سره او IP version 6 دی سره او IP version 4 سبنیټ ماسک دی سره دا د ادرس دی سره سیدا نو نه درته په ان شاء الله بل دی